بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العظيم. ورونو دغه درې آیاتونو کې چې د سورته کهف ما د تاسو په حضور کې تلاوت کړه، رب العالمین په دې آیاتونو کې د ویډلې ځوانانو حال بیانوي. یو ډله ځوانان دي په قران کې رب العالمین دی هغه یادونه کړې ده، او دا یادونه په داسې ډول باندې شوې ده چې هغه د خلکو لپاره د ایمان او د تقوا د نمونه په حیث باندې یاد کړی دي. په دغه خلکو کې چې کوم کمال و، کوم استعداد او وړتیا د یادونه ورکې و، دغه په خاطر رب العالمین دوی د مؤمنانو لپاره د قیامت تر ورځې پورې د راتلونکو مسلمانو نسلونو لپاره هغه د مثال په ډول باندې د الګو د نمونه په ډول باندې یاد کړی دي. دغه ډله خلک څوک و، دوی څه کړی دي، او د منګ او تاسې چې ځوانان یو تړاو باید د دوی سره څه وي، یا په بل عبارت د دوی له ژوند نه، د دوی له قصې نه، د دوی له کړو وړو نه، د دوی له فکر او عقیدې نه منګه څنګه پیغام واخلو، څنګه ځان په باندې پوي کو. د دوه آیتونو په پیغام باندې هغه څوک خپيږي چې په زړه کې د یو څه کولو عزم او اراده وي. لوبالي خلک، لوچک خلک، بے فرهنګ خلک، بے نظریه خلک نه لدی آیتونو سره کارشته، نه د دوی مفهوم سره کارشته، نه د دوی مقصد سره کارشته، نه خوند اخلي، نه په لار راځي. د آیتونو د داسې ځوانانو لپاره پیغام لري چې تر هر څه زیات ورته ایمان مهمه ده، تر خپل ځان، تر خپل ژوند، تر دنیا، تر منصب، تر دولت، تر شهرت، تر قوم، تر کلی، تر نظام، تر حکومت، تر قوت، تر هر څه زیات ورته خپل ایمان مهمه ده. یو ور دي دغه ځوانانو هغه مختصره غوندي تاریخچه په یو څو ټکو کې تاسو خدمت کې عرض کوم، ورسته بیا د آیت الفاظ او د آیت جملې او تعبیرونه د تاسو په خدمت کې یو شرح کوم. د عیسی علیه السلام د زمانې نه ورسته په روم کې یو طایفه خلک په ایمان باندې ټینګ پاتې و چې هغه د غزوانانو، خو د غزوانان قرآن کریم کې ورته الله تعالی اصحاب کهف وایي، او د دې په نامه په قرآن کریم کې یو سورت هم د سورۃ الکهف. دا یو څو کسان محدود ځوانان و، تر و پورې له رسیدل.
یو نه زیات نه و په هیڅ صورت باندې. په داسې یو ټولنه کې دوی اوسېدل، په داسې یو نظام کې اوسېدل، په داسې یو جغرافیه یو ښار کې اوسېدل چې هلته د الله عبادت نه کېده. نه یوازې دا چې د الله عبادت نه کېده، بلکې قانون هم پکې د طاغوت او د ګمراه او د کفر و، نظام او حکومت هم پکې د کفر و، عقیده او اخلاق هم پکې د کفر و، رسم او رواج او عادت او لباس او د ژوند بڼه هم پکې د کفر و. دغه مؤمنانو ته چې دا و کسان و، دوی ته دغه حالت د منلو وړ نه و. پادشاهي د چا وه؟ د کفر وه. د چا وه؟ د کفر وه. قانون او نظام پکې د چا وه؟ د کفر وه. رسم او رواج او عادت پکې د چا وه؟ د کفر وه. عقیده او اخلاق او فکر او نظر پکې د چا وه؟ د کفر وه. و کسان ځوانان را پیدا شو. دوی په خپل منځو کې یو بل سره تفاهم کې شول. په حالاتو یې غور وکړ. خپل ځان ور معلوم شو چې موږ باید څوک اوسېږو، خپل رب یې وپېژانده. د عیسی علیه السلام نه چې حق تعلیمات پاتې و، په هغو باندې ځان پوه کړ. او بیا یې دا عزم وکاوه چې نه به دا پاچاهي منو، نه به دا قانون منو، نه به دا نظام او حکومت منو، نه به د خلکو سره یو ځای اوسېږو د دوی په طریقه او د دوی په منهج او د دوی په تګلاره باندې، نه به دغه اخلاق او فکر او نظریه او عقیده چې دلته خلک ور باندې دي دا به نه منو. دغه د نه منلو یا د طغیان په مقابل کې، د کفر په مقابل کې، د ظلم په مقابل کې، د شرک په مقابل کې، د الله د نافرمانی په مقابل کې دا خلک را اوچت شول، راپورته شول. او د دوی دا خبره په دې کلی او په دې ښار په دې وطن کې د وانګازي غوندې خبره شوه. او هر کله چې په یو وطن کې د یو کفر په پادشاهي کې یو کس یا دوه کس هم یو غږ پورته کی، نو دا د باطل نظام ورنه ویریږي. هغه وایي چې کنن دوی دوه کس دي، سبا درې کېږي، بل سبا پنځه کېږي، بل سبا لس کېږي، کال میاشت بل اور باندې وتلی نه چې بیا به دا خلک زرګونو ته رسیږي. چې زرګونو ته رسیږي نو دوی چون ځوانان دي، زور لري، مټې لري، حوصله لري، جنگ کولای شي، زغاسته کولای شي، مقاومت کولای شي، زندانونو تکلیفونه زغملای شي، خلک را بللی شي، خپل نظریه ته گشت و گذار په اسانه باندې کولای شي. د دې 3-4-15 کسانو نه یو حرکت جوړیږي. وخت چې حرکت جوړ شو دغه حرکت به موږ د نظام راړنګي. نو بناء باید د دې ځوانانو له شروع نه چاره شي، ولو که لږ دي، خو باید د خطر په سترګه ورته وکتل شي. او همدغه طریقه د طاغوتي حکومتونو په ټوله دنیا کې ده، په هر ځای کې ده چې دوی کله کسان هم صالح خلک وي او په یو وطن کې را پیدا شي او یو د حق دعوه پورته کی، د حق ناره پورته کی. که دوی لږ کسان هم وي، که کمزوري هم وي، که خالي صلاح هم وي، که بې پښتواني هم وي، که بې ملګرو هم وي، که په نظام کې پایه هم نه لري، بیا هم د حکومتونو تنه لړزان دی، په ویره کې وي تنه. نو چې کله پادشاه د قیانوس په نامه باندې پادشاه هغه د دوی په حال باندې خبريږي، دوی راجمع کوي، پولیسو ته امر کوي چې د خلک راټول کړي. ماته خلک راټولوي، دا وکسان ځوانان پښتنه تی کوي. د پښتنو په نتیجه کې د ترسیږي چې دا خلک په بل دین دي، د ما دین نه مني، د ما قانون نه مني، د ما نظام نه مني، د ما فکر او فرهنګ او عقیده نه مني، د ما د وطن رسم و رواج او اخلاق او عادات او د ژوند بڼه دا نه مني. خو که دوی سره زه سمدستي له شروع نه سخته معامله ور سره وکوم، حسنه چې خلک د دوی سره همدردی ښکاره کوي چې 4-5 کس ځوانانو یا وکس واړه الکانو ځوانانو پادشاه ور باندې ظلم وکړي، پادشاهي ته ګوره، نظام ته ګوره، حکومت ته ګوره، او د یو څو کسانو سره جبههګیری ته ګوره، حسنه چې خلک ور سره همدردی ښکاره کوي او د دوی د قضیه ته د دوی د محرومیت او د مظلومیت په سترګه باندې وګوري، نو بیا به خلک په ما باندې بد وایي او د دوی سره به همدردی لري، د دوی به ملاتړ وکړي. نو د زور په ځای د نرمۍ لار ور سره انتخاب کړه. دوی راټول کړل
او بیا ورته ویل چې ګوره د تاسو لار سم نه ده، تاسو د نظام ومنئ، تاسو د حکومت ومنئ، د قانون ومنئ، د دې وطن عرف او عادت ومنئ، د ما فرمان ومنئ، لدې خپل ولس نه مبيلېږي، د خپل تاریخي نه مبيلېږي، د دې ولس د دین په بد موایه، د دوی فرهنګ او عقیده بد ما یادوي، دا وطن کې امنیت د مخربوي، دغه ډول خبره لکه دا نن یې چې پادشاهان او نظامونه او حکومتونه او میډیا او مطبوعات مجاهدینو ځوانانو ته او دعوتګر ځوانانو ته په اسلامي مملکتونو کې کوي، ورته وایي چې ګوره د ارث په استقرار باندې دا مخربوي. دا خو نو ورته وایي چې تاسو په حق یاستئ، موږ په باطل یو، تاسو د الله لار نیولې، موږ د شیطان لار نیولې، موږ د نړۍ د کافرانو سره په صف کې ولاړ یو او تاسو د اصحابانو لار تعقیب کړې ده. دا نو ورته وایي. تیر باسي په خواږه ژبه باندې دوی د خپل عقیده او د خپل نظریه او د خپل تګلارې نه اړوي، یعنی کوشش کوي په ځای د دې چې په تور او تبرې مړکی غواړي چې په عسلو کې په شاتو کې زار ورته ګډ کی او په خواږه یې مړکی. بیا ورته ویل چې ګوري تاسو کشران یاستئ، عقل او فکر او تدبر هم ډیر نه دی، تاسو سم د سین نه وژنم هم بندیانوم، وخت درکوم درته لاړ شي، په خپل نظریه باندې غور وکوي، په خپل فکر باندې غور وکوي، دا به در معلومه شي چې تاسو په باطل یاستئ او د نظام په حق ده. وخت درکوم زی لاړ شي. دغه وکس ځوانان چې بیرته راګرځي د دربار نه، دوی ته مخکې هم حالت ور معلومي چې نظام پردی، قانون پردی، دین پردی، عقیده پردی، ټول هر څه دی الله نه په بغاوت کې روان، دی الله نه په سرکشي کې روان، د دوی سره یو ځای وسیدل جرم، د دوی قانون منل جرم، د دوی په لار باندې تلل دا جرم دی، الله حساب را سره کوي. نو باید موږ د دې جرم مرتکب نشو، که څه هم دوی ډیر دي، که څه هم موږ لګیو، که څه هم واک او نظام او حکومت او ځواک، پوځ او پولیس او اقتصاد، ټولنه د ارڅ د دوی سره ده. خدای چې موږ مؤمنان یو، موږ باید خپل متاع له لاس ورنکو، چې د ایمان متاع ده، خپل ایمان باید موږ وساتو. اوس دا چې ایمان څنګه وسات؟ په داسې یو ټولنه کې چې الته کفر حاکم ده، په داسې یو ټولنه کې چې الته د کفر نظام ده، د کفر قانون ده، د کفر فکر او عقیده ده، د کفر زور ده، د کفر پوزونه دي، د کفر زندانونه دي، د کفر دفترونه دي، د کفر قاضیان او حاکمان دي، د کفر والیان دي، د کفر دعوتګران دي. په دغه یو ټولنه کې د ایمان ساتل دا به څنګه ممکن وي؟ هغه په دې پیږي چې په دې کې د ایمان ساتنه ممکن نه ده. ترڅو چې موږ دلته وسیږو، د موږ ایمان به په خطر کې وي، او د وسیدو به هم د دوه نه یو طریقه وي، یا به دا چې دوی ته به تسلیمیږو، یا به دوی غوندي یو، موږ به نه مسلمان دي سره به وسیږو، خیر او خیرت به هیڅ خبر باندې. او دویمه طریقه دا ده چې موږ خپل ایمان پټو، په ظاهر به د دوی سره یو، په دننه به د خپل ځان سره خپل عقیده سره یو، د تقیه نه به کار اخلو، د دوه مخې نه به کار اخلو. په دې صورت کې بیا دعوت هیڅ فائدہ نه کوي، د دې موږ عقیده هیڅ فائدہ نه نه، ځکه بیرون خلکو ته ښکاری نه چې را سره وي مني، چې یو چاته څه ښکارا شي خلک مني ورسره کنه، چې چاته څه ښکارا نشي، چې تا خبره وانوري، د تا عقیده باندې پوه نشي، د تا عمل کرد ونه ویني، د تا تګلار ونه ویني، د تا اخلاق ونه ویني، د خلکو نه د تا بیلتون او د تا مختلف والی بیلوالی ونه ویني، نو خو تاسو خلک د دې ماشين یو پر ځګنی د دې ټولنې یو فرد دی، تاسو بیا چیرې راځي؟ نو بیا د تقیه په صورت کې هیڅ فائدہ نه. بس هم دا منګ واته کسان به یم دغه به یو خلاص زیاتیږي بنه، ځکه دعوت به نشو کولای، خبره به چاته نشو کولای، بس یوازې خپل پټ پټ عبادت کوو او بیرون په ټولنه کې د دوی په شکل، د دوی په رنگ، د دوی په قالب، د دوی په بڼه کې ګرځو. نو بیا به ایمان ته او دعوت ته دې ته څه فائدہ ورسي؟ هیڅ فائدہ به نه رسي. او د دې احتمال هم شته چې د وخت په تیریدلو باندې موږ هم د دوی رنگ واخلو او د دوی په خوم کې رنگ شو، د دوی په ټولنه کې منحل شو. نو بیا یو بهترینه فیصله کوي. ا فیصله دا کوي چې په شپه کې تیاره کې پرته لدې چې غوغا جوړه کړي، پرته لدې چې هاهو کوي، مظاهره او کنفرانسونه وکړي، بغیر نمان شروع کړي، یو راوځي خار پریدي راټولېږي یو ځای ته،
او د غره لار نیسي، د تیښت لار نیسي، په غار کې په صوف کې د ننوتلو لار نیسي، د جاهلی ټولنې نه د بلیدلو لار نیسي، کفري نظام نه د وتلو لار نیسي. په دې باندې ناراضي کیږي چې د کفر په نظام کې ووسیږي، په دې باندې ناراضي کیږي چې د کفر د ټولنې رنگ دی واخلي، ولو که هم چې په زړه کې خاني ورسره نه، نو بیا د غره لار نیسي او زی غره ته. دا فکر ورسره نه وي چې په غره کې به خروڅه، دا فکر ورسره نه وي چې هلته به اغوندو څه، دا فکر ورسره نه وي چې هلته به موږ څونه وخت تېروو او څونه غلط دانه ځان سره ویسو. نه، تر هر څه زیات دا غم ورسره ده چې د ایمان رانه دلته خراب نشي. یو واره به د ایمان په خاطر موږ هجرت وکړو وبوځو، چې کله ووتلو الله مهربانه ده، الله به موږ رحمت وکړي او الله به ټول وسایل راته پیدا کړي. ګوري خروج، ګوري قیام، ګوري مبارزې ته تیارېدل، دا تر وسایلو مخکې قوي ایمان غواړي. که ایمان درکې و الله به هر څه پیدا کړي، که ایمان درکې نه و او په وسایلو د اتکا ولا شرونه دا شی نشته، دا به د فلاني سفارت نه وغواړم، دا شی نشته، دا به د فلاني استخبارات نه وغواړم، دا شی نشته، دا به د فلاني ملک صاحب سره جوړه وکوم، دا شی نشته، دا به د فلاني تنظیم نه راواخلم، د دې لپاره به فلاني سره ائتلاف وکوم. کدا کیسه دا لوب د شرونه په ذهن کې وي، بیا ارمان نه پوره کیږي، بیا برکت او خیر پکې نه وي، بیا د الله رحمت نه وي پکې، بیا به امدو ته ورپاتې وي. ته به هم دغه وسایل وي او په همدغه مشکلاتو او همدغه لړلو خلق سره به لتاړي. دا خلق غره ته ځي، په غره کې الته یو غار کې ننوځي، نو ور سره ډوډۍ شته، نو ور سره اوبه شته د ډېرې مودې لپاره، نو ور سره سکیورټي پیرادار شته، نو ور سره د ارتباط وسایل شته، نه په ټولنه کې بیرته یو څوک داسې لري چې د دوی پوښتنه وکړي یو څه ورته راورسوي، که د ورځې نه د شپې ورته راوړي، هېڅ شی نشته. د دې شیان حکایت بیخي قرآن کوي نه. خو د ایمان دولت ورسره تر ټولو عظیمه هستی ده او نه غواړي چې د ایمان دولت دی له لاسه ورکړي. غار ته رارسېږي، چې غار ته رارسېږي نو ګوري دلته رب العالمین په دوی باندې داسې یو رحم کوي چې د هر څه نه بېغمه کوي. چې غار ته کله دوی راورسېږي، په غار کې کینې دمه جوړه کې الله خوب ور باندې مسلط کړي، چې الله تعالی خوب ور باندې مسلط کړي، دا خلک ویده شي. د ویده انسان نه اوبو ته ضرورت وي، نه ډوډۍ ته ضرورت وي، نه جامو ته ضرورت وي، نه ویره ورکی وي. ځکه چې انسان ویښ وي نو هر حالت کې د توقع چې اوس به څوک رب سره شي، اوس به څوک تعقیب کی، اوس به چا شیطانی کړی وي، اوس به فوزونه رب سره ورسیږي، اوس به دا چل وشي. یا اندېښنه وي چې الته به څه چل شوی، کورنۍ سره به څه چل شوی، ورونو سره به څه چل شوی، مور پلار باندې به څه تیر شوی، په کلیو پټیو دکانو تجارت دې سره به څه چل شوی. الله تعالی دې هر څه نه بیغمه کړ په داسې یو وسیله باندې چې بالکل مادي وسیله ده نه. الله تعالی ویده کړ، چې ویده یې کړل نو بیا نه ډوډۍ ته ضرورت و، نه خوراک ته ضرورت و، نه اندېښنې ته ضرورت و، نه چرت وهلو ته ضرورت و، نه ډار ورکې و، نه پیرې ته ضرورت و چې په خپل ځان دی وویریږي. او رب العالمین د دوی د غار په خوله کې هغه د دوی ملګری سپی ورسره هلته داسې مقرر کړ چې په دې غار په خوله کې پروت و، او کې یو ځناور ګیدړ زمری یو بل غرنی حیوان وغواړي چې راشي دوی باندې حمله وکړي یا څه خطر ورسوي، خو چې د غار په خوله کې به بر سپی ګوري چې پروت ده. وکلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، د دروازې په خوله کې پړاخ پروت دی، لاسونه مخامخ لګولې دي سم د پیرې په حالت کې. نو غرنی حیوانات هم ورته نشو رانږدې کېدل. خو په غره کې او په غار کې طبیعي ده چې په دوی باندې به ژمی راته، په دوی باندې به منی راته، په دوی باندې به د بارانونو وختونه راتله، په دوی باندې به د واورو وختونه راتله. څونه سرزمین داسې ده چې یخ دی، غالبا چې د نننۍ ترکیې په دې سیمه کې ده. نو رب العالمین د هغوی دپاره د ګرمۍ بندوبست داسې وکړ چې د دوی ترڅنګ د لمر شعاع به رب العالمین د دوی ترڅنګ داسې تیرول چې په دوی نه لګیږي خو تودوخه دوی ته ورځي. لمر به چې راخوته
داسې به دوی ته د څنګهونو تیرېده چې تودوخه به دوی ته ورتله خو خپل د لمر وړانګه به په دوی نه لګېده ځکه چې په ګرمۍ کې وړي کې خو ډېر اوږدې ورځې وي او په دغه اوږدو ورځو کې دوی سره مرته پراته وي هسې نه چې دوی راویښ شي د لمر د وجې نه د ګرمۍ د وجې نه وسوځېږي راویښ شي چې راویښ شي بیا به د همغه اضطراب سره مخ وي هلته به په ټولنه کې بدلون نه راغلی دلته به د دوی څه له لاسه کېږي نه د پادشاه ویره به بیا په ذهن باندې مسلطه وي نو بیا به ناقراره ژوند تېروي نو رب العالمین د دوی لپاره د تودوخې بندوبست داسې وکړه چې لمر به یې تر څنګ تېرېده خو ورنږدې کېده به نه چې په دوی دې راشي نو هغه مطلوب اندازه تودوخه او مطلوب اندازه رڼا دا به دوی ته ورتله خو لمر به راویښول نه او د دې لپاره چې په یو اړخ باندې پراته وي چې صحي تکلیف ورته پیدا نشي پوښتې ماتې نشي پوستکی شین نشي بدني تکلیف ورته ونه رسیږي الله فرمایي چې ما اړول را اړول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال خو چپ طرف ته به اړول را اړول ویخدل بنه پم دې خوب کې سړی ستومان شي په بل اړخ راوړي راحت به تمام شي په دایو اړخ باندې خوب کې سړی لږ ستومان شي یا تکلیف شي یا ډول تنگ شي بیا چې د بل اړخ باندې واوړي لکه نوې چې بیا له سره وي د شوی د خوب نه نوې خوند او نوې کیف واخلي نو د خوب د خوند به پوره اماغه سي مکمل ورسېده خو راوي کېدل بنه 300 او څو کاله په دوی باندې تیر شو د هغه نو ورسته دوی الله راوي کړل چې کله رب العالمین راوي کړل د خپل حالت ته وکتل ګوري چې څه د خوب دی د کېدو علاوه ور باندې شته نو بیا خپل منځو کې ویل چې موږ څونه مو د ویده شوی یو ویل چې موږ یو ورځ به ویده شوی یو چا ویل چې نیمه ورځ به کېدې شوی د شوی دا 309 کاله یا 300 کاله دا په دوی باندې داسې تیر شوی و چې دوی اصلا د خوب او د خوب دومره اوږدوالی احساس کړی نه و چا یو ورځ غاڼه او چا نیمه ورځ نو بیا په دې کې سره اختلاف شو چا ویل لږ پاتې او چا ویل ډیره موده ویده پاتې بیا خلک خپل منځ کې چې دا بيخي د دې ضرورت نه چې موږ په دې کې سر وخوګو لږ د کډیر د بس د څه مگر زی د ژوند غم وکوي د بندوبست غم وکوي نه پیسې در سره دی یو کس ولېږي چې بازار نه ډوډۍ راوړي خو ګوري چې پاکه ډوډۍ راوړي حرام نه وي مردار نه وي شک او شبهه سره نه وي د کم ټولي چې روزي حرام وي دغه په کار کې الله خیر نه ورچي د کم جماعت د کم تنظیم چې روزي له حلال نه وي روزي مشبوه او مشکوک وي الله دغه په افرادو کې خیر نه ورچي دغه ذهنونه کې رب العالمین هدایت نه ورچي لکه په بل حدیث شریف کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو چا حکایت کوي رجل يطيل السفر اغبر اشعث یو څوک به چې وګد سفرونه وکوي د الله په لار کې ګرد وهلې وي شړل پړل به وختان به یو په بل په تاو پیچ وي ګمنځ کړي به نه وي سفرونه به وګد کوي او لاس به پورته کړی الله الله به وایي یا الله دا سوال می قبول کړي یا الله دا سوال می قبول کړي یا الله دا مشکل می حل کړي یا الله دا مشکل می حل کړي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مطعمه حرام خوراک به حرام وي د دې سړي ومشربه حرام سکاک به حرام وي وغذي بالحرام او د بدن به جوړ شوی تغذیه شوی په حرام باندې فانا يستجاب له نو څنګه به دعا قبول شي د هغه ټولي چې روزي له حرام ده د هغه ټولي چې تنخواه له حرام ده د هغه ټولي چې لباس له حرام ده د هغه ټولي چې څښاک له حرام ده څنګه به دعا قبول شي دعا خو به د هغه چا قبليږي چې لباس پاک وي روزي پاک وي څښاک پاک وي د ژوند طریقې پاک وي د پاکو خلکو سره وسیږي نو ورته تاسو یو کس ولېږي د پیسې واخلي او بازار ته ولېږي چې الته پاک طعام راوړي پاک طعام چې هم حلال وي او هم پاک وي لشک شبهونه وتلې چې بازار ته ځي په بازار کې دا پیسې وړاندې کوي خلکو ته دکاندارانو ته دکاندار چې پیسو باندې تاریخ ګوري زړې نه علامه ور باندې ګوري نو ګوري چې دا د 300 کلو مخکې سکه ده
وې د دې کوم کړی چې خنه مزانه مندلې وې نه دا خو د ما د خپل وطن پیسې دي ولې د دې وطن پیسې دي کنه خو د قیانوس جوړ کړی دی مغه سکه ته بني وې د قیانوس چې خو درې سو کال مخکې تیر شوی نو بیا چې حالات ګوري چې هرڅه بدل دي او خلک په دې وخت کې مؤمنان شوي دي دعوتګرانو دعوت کړی د دې په تخته کې الله برکت اچولې د دې چې کوم ارمان دی الله تعالی د بل چا په لاس باندې هغه پوره کړی دی نو خلاصه ده چې خلک په باندې خبريږي او خلک بیا د دوی د اکرام او د عزت لپاره او د دوی د حقیقت د پیژندلو لپاره ډلې د پادشاه او د وزیرانو په حضور باندې هغه راځي د دوی د غار خلیته د هغه خلکو د اکرام او د عزت لپاره راځي د هغه خلکو د استقبال لپاره راځي چې یو وخت په شپه کې تختیدل د ایمان په سره له چا سره جوړونه کوله خو اوس ټول نظام او حکومت د دوی استقبال ته راځي الله عزت وکاو ورونو دا کوم آیتونه چې د سورته کهف ما د تاسو په خدمت کې تلاوت کړه د 14 تر 14 آیت پورې رب العالمین په دې آیتونو کې د امدو خلکو کیسه بیانوي او دا په دې خاطر بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مکه مکرمه کې او دغه اصحاب ته چې د مظلومیت محرومیت د وهلو تقولو د شړلو تهدیدولو په حالت کې و او ته اطمینان ورکي چې کتاسې د غره لار هم ونیسي کتاسې د غارونو لار هم ونیسي کتاسې د تیخت لار هم ونیسي خو چې د ایمان دولت له لاس ور نه کیا لخپل مبادئ او لخپل افکار او لخپل عقاید نه و نه وړي عقوبت به انجام به بیا هم د تاسو په ګټه باندې دا پاتراهي دا نظامونه دا لخکري دا فوزونه دا زندانونه دا قوانین دا به بیا هیڅ نه وي خلک به د تاسو پیغام اوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او اصحاب کرام ته الله تعالی یو مثال وړاندې کوي ورته چې ګوري تاسو خو ډیر یاستئ فقط وکسان و چا سره جوړونه کوله په جاهلی محیط کې ونه وسیدل د باطل سره په یو ځای کې په یو قانون باندې راضي نشول مقاومت ورسره نشو کولای د تیخت لاره غوړه کړه خو دغه تیخت رب العالمین ته دومره محترمه و دغه د طاغوت سره نه جوړېدل دغه په کفري نظام کې نه وسیدل دا د دوی قانون د دوی عقیده د دوی فکر د دوی فرهنګ د دوی تعلیم او تربیه د دوی د ژوند بڼه د دوی اصول دا نه منل رب العالمین ته دونه محترم او معزز و چې الله په قران کې را نازل کړ او د قیامت تر ورځې پورې به دا لوستل کېږي او د خلکو لپاره به د ایمان یو سرمشق وي د ایمان یو نمونه به وي الله تعالی د دې قصې په توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام ته دا اطمینان ورکړي چې ګوري که تاسو د ایمان لار غوړه کوي ولو که د غره لار وي ولو که د غارونو لار وي د ځنګلونو لار وي په تور شپه کې د تیخت لار وي خو چې د طاغوت سره جوړونه کوي د طاغوت په محیط کې ونه اوسېږي دغه قانون ونه مني دغه نظام ونه مني دغه اخلاق ونه مني ګډ مشترک حکومت ور سره جوړ نه کوي تر خپل څنګه پرې نه دی د دوی په څنګه کې ونه اوسي ائتلاف ور سره ونه کوي نو عاقبت او انجام به تاسو او دغه سبم الله په سختۍ کې هم ساتي الله به لولګي هم ساتي لتند نه هم ساتي لویر نه هم ساتي او پادشاهان او وزیران او کابینه به تاسو د غار خلیته د تاسو استقبال ته راځي متوجه شوي دا یو اطمینان و چې الله تعالی په دغه آیتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړ او واقعا امداسه وشول هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مکې له خلکونه په تیښته وتښتېد په تور شپه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره د مکې نه ووت د هجرت په نیت باندې او بیا لاړ په غار ثور کې پټ غار ته لاړ د مکې د خلکو سره جوړه ونه کړ قانون ور سره ونه مانه نظام ور سره ونه مانه د دوی اخلاق ور سره ونه منل دا ور سره ونه منل چې بس تاسو هم چلیږي موږ هم چلیږو پیسفول کو ایگزیستنس فلسفه ور سره ونه منله یعنی مسالمت آمیزه به همی سولیزه همزیستی تا دیم یه منگ دیم یو تا ما تا څه موازه به تا ته څه نه وایم تا دیم عقیده چلیږي د ما دیم چلیږي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه منله ور سره لاړ غره په غار کې پټ شو کافران په سوار غلل ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل ملګری پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا دي کافران راورسېدل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې تخفکیږه ما الله لمنګ سره ده
دوه په هیڅ شی ورسره نشته پټ دي او بکر صدیق رضی الله عنه وایي چې کافرانو خپل بخو ته کتلې وای هم د غار خوله به لیدلې و موږ به پیدا کړی و پکې والله سترګې واخیستې موږ یې ونه لیدو نو هغه د غار والا سړی هغه د غار والا رسول هغه په شپه کې تښتېدلی پیغمبر او ملګری هغه د مکې د فتح په ورځ باندې راځي او بیا د مکې مشران د مکې لویان د مکې رئیسان د قومونو رهبران خلق دا ورته راټولیږي او ټول په حرم کې د فرمان ته خلاص په نام ورته ولاړو چې اوس به نو دی موږ په حق کې څه فیصله کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ماذا تظنون اني فاعل بكم تاسو څه ګمان کوئ چې زه به نن تاسو سره څه کوم نو هغه پرونی ظالمان هغه پرون چې په دبسه به ګرځېدل او د سلو وخانو جایزه به پسې اعلانوله چې که چا مړی ژوندی په لاس راکړه ته سلو وخان به ورکوو هغوی ټول ورته په تملق باندې ټول ورته په چاپړوسي په حالت کې د امیدوارۍ په حالت کې ورته وایي اخ کریم وابن اخ کریم ته خو د موږ ډېر عزتمن ډېر مهربان ورور او د موږ ډېر عزتمن مهربان وراره پلار د عزتمن سړی و پلار د لا مهربان و پښتانه چې چاته دعا کوي ورته په پلار د لا رحمت شه اخ کریم وابن اخ کریم ته خو د موږ ښه محترم معزز او مهربان ورور او مهربان وراره د موږ پلار د لا مهربان و ګوري د غرونو په لار کې برکت د خو چې صبر در سره وي ایمان در سره وي په زرق او برق باندې تیر نه وځي په رڼاګانو باندې تیر نه وځي په تنظیمونو باندې تیر نه وځي په جبهو په ټوپکو باندې تیر نه وځي په منصبونو په وزارتونو په دنیوي وسایلو او موټرو په ډارسانو په دې باندې تیر نه وځي دا ټول پاتې کیږي دا موږ ارڅ ولیدل دا ټول ته پاتې شول دا څه کشو پښو یو وخت د دې تنظیمونو او د دې متعارفو ډلو په خپل منځو کې چې بس د هر چا بیل نظام او بیل پاچای او بیل طریقې و خو دا ارڅ ته پاتې شو اوس په ډلایز ډول ولاړ دي د کفر په صف کې ولاړ دي الله په دنیا کې سزا ورکړه ولی دوی د ایمان په سر خلک سره جوړه وکوله د غارونو لارې پرې خو ده د قصرونو لارې ونیوله د لوګي او د صبر لار او د توکل او د ایمان د حفاظت لارې پرې خو ده د ډالرو د جوړولو لارې ونیوله الله په دنیا کې ذلیل کړ نه واک خپل ده نه خبره خپل ده نه نظام خپل ده نه قانون خپل ده نه به اجازه خوریدل شي نه چاته ویل شي چې بمبار مکوه نه چاته ویل شي چې دا دی ولې مړک بس د میاشتې په اخر کې خپل ډالر دی اخلي نور چې په وطن په مسلمانانو په ناموس په ایمان په غیرت په اسلام په عقیده چې ارڅ کی دوی هیڅ نه بزانه غلې کړي خپل ډالر جوړوي او خارج ته صادروي اولادونه هم بیلار شو خزي هم بیلار شو لونی هم بیلار شو په خپل هم بیلار شو یو دړیګری وخت داسې سوان کړی دي چې بيخي سړی دا ګمان نه راځي چې دا به غفرونه مجاهد چې غټ پکول به بسرو او تر نامو پورې به ګیره دا الله په دنیا کې دوی ته ذلت ورکړ ولی د ایمان په سره خلق سره جوړه وکول د سنگر لارې پرې خو ده د غار لارې پرې خو ده خو اصحاب کهف چې د غار لار ټینګ کړه په عزم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د غار لار ټینګ کړه په عزم باندې الله عزت ورک دین الله د دنیا هر ګوټ ته ورساو نو موږ تاسو دې ته ضرورت لرو چې د اصحاب کهف رضی الله عنهم دی هغوی په ژوند باندې ځان پوکو او دی هغوی په پله باندې پل کېږدو رب العالمین فرمایي د دې په باره کې نحن نقص عليك نبأهم بالحق زه بیانوم تاته د اصحاب کهف قصه په حق باندې دي کې هیڅ شک نشته دا کوم روایت چې زه درته وایم همدغه سم دی د اسرائیلیاتو پسې به نه ګرځي انهم فتیه دوی یو ډله وو ځوانان وو یو ډله ځوانان وو څه ډول ځوانان آمنو دوی ایمان راوړی وو خو ایمان په څه شي وو ایمان په دیموکراسي نه وو ایمان په حقوق بشر نه وو ایمان په ډالرو نه وو ایمان په بین المللي ټولنه نه وو ایمان په ایساف باندې نه وو ایمان په ملل متحد باندې نه وو ایمان د امنیت په شورا باندې نه وو ایمان په اساسي قانون باندې نه وو آمنو بربهم خپل رب باندې ایمان ولري دوی ایمان و په خپل رب باندې خپل رب ایمان راوړی نو چې په خپل رب ایمان راوړی او الله څور سره وکړ وزدناهم هدى
او دوی ته ما ور زیات کړو هدایت الهام مې ورچولی و د دوی ذهنونو ته د دوی زړونو ته چې دغه لاره ونیسئ په دې لاره کې خیر ده چې دې لارې نه ونه وځئ دا لاره مې ورته روښانه کړې وه د دې لارې ښودنه مې ورته کړې وه په دې لاره د ټینګ پاتې کېدلو الهام مې ورته کړی و وربطنا على قلوبهم الله فرمایي چې کله دوی دا لاره اختیار کړه سره د دې چې دا د مشکلاتو د تکلیفونو د ویرې د لوږې د اضطراب لاره وه خو ما د دوی زړونه ټینګ کړل وربطنا على قلوبهم د دوی زړونه مې محکم کړل چې زړونه متزلزل نشي زړه نازړه نشي چې دا کار وسوکو کې ونه کو دي کې بغټ وي که به تاوان وي په دې لاره اوس هدف ته ورسېږو که به ونه رسېږو نه الله وایي ما یې زړونه ور محکم کړل اذ قاموا په هغه وخت کې چې کله دوی قیام وکړ چې قیام یې وکړ ما یې زړونه ور محکم کړل چې کله دوی قیام وکړ د قیام والاو د دوی عقیده څه شی وه شعار څه شی وه مقصد او مطلب او دعوه یې څه شی وه غوښتل یې څه د څه لپاره یې قیام وکړ حکومت یې غوښته نظام یې غوښته ائتلاف یې غوښته وزارت او منصب یې غوښته قومنداني او پوځ یې غوښته تنخواه او ډالر یې غوښته څه شی غوښتل دعوه یې څه شی وه دعوه د دوی دا وه ربنا رب السماوات والارض د موږ رب د موږ خالق او د موږ مالک هغه دی چې هم په اسمانونو کې رب دی هم په ځمکه کې رب دی هم د اسمانونو رب دی هم د ځمکې رب چې د اسمانونو رب هم دی ده او د ځمکې رب هم دی ده نو قانون ولې بل چا ومنو طریقه ولې بل چا ومنو شریعت او نظام ولې بل چا ومنو باید همدغه ومنو چې اسمان کې هم دی رب ده په ځمکه کې هم دی رب ده په اسمان کې هم دی الٰه ده په ځمکه کې هم دی الٰه ده د اسمانونو د کهکشانونو خالق او مالک هم دی ده د ځمکې او د سمندرونو د غرونو د حیوانات او د انس او جان او د ټول مخلوق د ټول کون مالک هم دی ده چې مالک دی د عبادت د بل چا ولې وکم قانون د بل چا ولې ومنم جوړ کړی هر څه د دي جوړ کړی هر څه د دي او فرمان او طریقه به کې د بل چا ومنو دا نو کوم عقل ده دا د دوی دعوه چم دای مالک دم دای خالق دم دای رب دم د به منو د بل چا پکې نه منو یا به دم د چلیږي او یا به خلکو ته د لار او د خار او د کله د وطن په دې به د غرونو لار نیسو جوړه چا سره پکې نه کوو دا څنګه کوو چې نیمه د تانی مده ما بس دواړه به پکې چلیږو لن ندعو من دونه الها هرگز هیڅ کله به منګه ونبلو بل اله لن په عربی کې درې مفهومه افاده کوي یعنی درې معناوي دي لن یو معنا په دې کې د نفي پرته ده چې یعنی او به نه منو نفي کې ده نه د نوالي معنا پکې ده دویم پکې د تاکید معنا ده چې یعنی هیڅ کله به ونه منو په قطعي ډول به ونه منو او دریم پکې د تأبید معنا ده تأبید دې ته وایي چې ابدا یعنی د تل لپاره به ونه منو دا څنګه چې تر وخت به سخیو ورسته بیا سست شو د ډالر ناوره بند را خوشي شي بیا به سست شو نه لن ندعو فقطعي ډول هیڅ کله د تل لپاره به ونبلو منګه بل اله د بل اله قانون د بل اله طریقه د بل اله نظام د بل اله عقیده دا نه منو د بل اله لخوانه ټاکل شوی معیارونه دا نه منو او کوم کله دا کار وکړ کوم د بل چا سره خبره جوړه کړه د بل چا طریقه ومنله د بل چا سره ائتلاف وکړ د بل چا سره جوړ جاړی وکړ د بل چا په قالب کې ځان وګرځاو یم په خپل قالب کې بل څوک د ځان سره شریک کړل لقد قلنا اذا شططا نو بیا به موږ په هغه وخت کې داسې یو خبره وینا او یو تګلاره غوړه کړي چې هغه بل حدود نه وتلی به چوکاټ حد نه به تجاوز کړي یعنی بلاره شوی به بیا موږ د بل چا سره که خبره ومنله نو بیا به موږ بلاره شوی یو بیا به موږ گمراه یو په هغه حدودو کې به دینه نه ان شاء الله را ټاکلي معنا دا چې هر هغه څوک چې
د الله د قانون ترڅنګ بل قانون هم مني، د الله د نظام ترڅنګ بل نظام هم مني، د الله د فیصله ترڅنګ بل فیصله هم مني، دا په باطل باندې دا په سم نه. بیا ورسته د خلک دغه د اصحاب کهف ډله دوی یوازې د تیښتې لاره نه غوره کوي. دوی په عقیده کې یوازې تیښته نه ده، د دوی په عقیده کې دا تیښته ده خو د یو دعوت دپاره، د یو دعوت د خورولو دپاره، د یو پیغام د ساتلو، د پیغام د پاللو دپاره، دغه پیغام نه د خپل زندګۍ د قربانولو دپاره. او بیا دوی د خپل قوم سره د خپل ولس سره همدردي هم لري، زړهسوی ور باندې لري، او د خپل قوم ته وایي چې د موږ قوم ولې موږ سره د دلیل په ژبه نه غږیږي چې زور را سره استعمالوي. د زندانونه د هل ټکول، شړل، وژل دا ولې کوي؟ خو د دلیل په ژبه در سره وغږیږي. کم پړه کړه د موږ به ومني، که موږ پړه کړو نو دی په حق باندې دلیل ته ولې نه کینی؟ په منطق ولې نه را سره غږیږي چې د زندانونو، د ټانګونو، د توپونو، د بمونو، د تهدیدونو او د عسکري ائتلافونو او د دنیا د ظالمانو جابرانو د راټولولو دا لارې نیولې ولې د دلیل خبره نه کوي؟ دوی فرمایي هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. دا د من قوم، دا د من قوم دی چې د الله نه پرته نور الهان نیولي، د الله د قانون نه پرته نور قوانین نیولي، د الله د نظام نه پرته په نور نظامونو باندې سره راټول شوي دي، د الله د اوامرو نه خلاف د بل چا په اوامرو، د بل چا په نواهیو باندې چلیږي. بل څوک ورته وایي دا وکوه دی کوي، که څه هم هغه کول د الله د حکم مخالف وي. هؤلاء قومنا، د من قوم دی اتخذوا دوی نیولي دي من دونه آلهة، غیر د الله نه نور الهان، د بل چا په لاره روان دي، د بل چا قانون مني، د بل چا تعظیم کوي، د بل چا درناوی کوي، د الله سپکاوی کوي، د الله د دین سپکاوی کوي. خو د بشر په لاس دی جوړ شوی، د طاغوت په لاس دی جوړ شوی نظام او قانون او عقیده درناوی کوي، هغه خلکو ته خپروي، هغه ته خلک را بلی او د الله د قانون نه خلک اړوي او منصرف کوي، غافل کوي، بل خواته بیاي. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ولې دوی نه راوړي د دغه خپل نظریه او عقیده لپاره داسې دلایل چې هغه سلطان او قوت ولري په قانع کولو د زړونو او نفسونو باندې. داسې دلایل دوی راوړي چې د موږ په نفس باندې، د موږ په عقل باندې هغه دلایل مستولي شي، هغه په موږ باندې غالب شي او موږ ورته تسلیم شو. که د تسلیمۍ لاره له موږ غواړي دلیل راوړي، موږ به یې ومنو. کنه دلیل ولې نه راوړي؟ توپ، بم، تانک، بارود، زندان در باندې مسلطي، رادیو، تلویزیون، اخبار، پوهنتون، نصاب د موږ د ګمراه کولو لپاره له بل ځای راواردوي، په زور را باندې تپي، په زور را باندې عملي کوي. خو دلیل ته دي کینی، که په دلیل باندې قانع کړو نو سمه ده. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ولید په دغه خپل الهو چې دوی نیولې دي، په د خپل معبودانو چې دوی نیولې دي، په د خپل عقیدوي او فکری مراجعو چې دوی نیولې دي ور باندې قانع دي، د هغوی د حقانیت لپاره د دلیل راول نه نشي چې سوټي لاره نیسي. دلیل طریقې نه، دلیل دې موږ سره وایي، واضح دلیل دی وایي، موږ به خپل دلیل ورته وایي، دوی به خپل دلیل وایي، راټول دي شي. دا نن ګوري چې څوک د دوی سره د دلیل خبره ورسره کوي. د راډیوګانې خو موږ تاسې اورو، که د غلامۍ راډیو ده، که امریکا راډیو ده، که د بي بي سي راډیو ده، که د نور محلي راډیوګانې، چې څوک خبر ورسره په کوم موضوع کې وکړي، لږ دلیل بازی ورسره وکړي، یا په یو مسلمه عقیده، په یو مسلم اسلامي شی باندې، په یو مسلمه اسلامي موضوع باندې ته خبره ورسره کوي، دلیل ورسره وایي، نو اوله خو وایي چې ټلیفون دې بند شو، متاسفانه چې لیکه دې پرې شو. همداسې کوي که نه کوي؟ خپل دلیل بعد سره په ورځو په کلونو باندې وایي. یو د باطل او د ولس د بیلارې کولو د لپاره به یو ډرامه 10 کاله مسلسل غذایی، د هر فرد د ټولنې، د هر قشر، د هر صنف د لپاره به علاوه په هغه کې یو تګلاره، یو قالب جوړوي. خو چې ته یو خبره وکړي چې در باندې پوه شي چې خبر دې د دلیل مخالفه ده، او یا ته داسې یو دلیل وایي چې کېدای شي خلک ور باندې قانع شي، نو به یې ټق بند کړي در باندې، متاسفانه لیکه دې پرې شو.
دا یو. او که بیا په قاچاقي ډول کوم نیمه خبره تیر هم کېده نه، نو بیا وایي چې دا تاسو شخصي نظر واورېدل شو. تا به د عقیدې خبره ورته کړي، د قرآن آیت به ورته ویلی، د پیغمبر حدیث به ورته ویلی، د اسلام یو مسلم دلیل به ورته ویلی چې هغه په ټول امت پورې اړه لري، په دین پورې به اړه لري، دغه په حقیقت کې او په حقانیت کې به په قطعي ډول شک نه وي. دی به د تا شخصي نظر وبولي، وایي به د تا شخصي نظر واورېدل شو او د نور خلکو بیا نور نظرونه دي. همداسې کوي که نه کوي؟ موږ دلیل ته پرېږدي چې وایو نه پرېږدي که نه؟ خپل دلایل شپه ورځ وایي خو موږ دلیل ویلو ته نه پرېږدي. قاچاقي چې یوه نیمه خبره ترې نه تېره کړو، هغه هم بیا دستي بېرته وایي دا ته خپل شخصي نظر واورېدل شو او د نورو خلکو بیا نو بل ډول نظرونه دي. معنا ده چې دا یو داسې شی و چې بس د تا په ذهن کې راتېره شوې ده، دا څه مسلمه خبره نه ده. پرېږده خلک خپلو کارونو ته، ته څه شته موږ سره مناقشه کوي. لولا یأتون علیهم بسلطان بین، د دغو خپلو معبودانو د حقانیت دپاره، د دوی د عقایدو، د دینونو، د قوانینو او د طریقې د حقانیت د ثابتولو دپاره ولې دلایل نه راوړي، واضح دلایل چې موږ ورباندې قانع کړي. وی ولې العقل له منطقه له دلیله تښتي. دیموکراسي څنګه د ډېرو غورو کلی، د دیموکراسي او د ازادۍ د ډېرو غورو کلی. د دیموکراسي او د ازادۍ او د بیان د ازادۍ خو دعوې ډېرې کوي، خو چې ځای راشي بیا یا د منګه لاین پرې شي او یا بیا عقیده راته شخصي نظر کی. او دوی د خپل عقیدې لپاره نیم ساعته پروګرامونه 40 ساعته کړل. د امریکا رادیو نیم ساعت و 40 ساعته شو، د بي بي سي رادیو نیم ساعت و 40 ساعته شو. نور یې په لسګونو په شلګونو په سلګونو رادیوګانې محلي اف ام وغیره نور یې جوړ، په زرګونو ویب سایټونه، په لسګونو تلویزیونونه. د خپل دلیل لپاره یې ښه ډېر ځایونه جوړ کړل، ښه ډېر وسایل په کار واچول. خو د موږ چې څوک د دلیل سړی وي هغه اول راته ووژني، که د وژلو نه بد شي نو بیا یې راته وتړي، په زندانونو کې واچوي، په کول په سر ورښکته کې خوله یې پې وتړي، سترګې پې وتړي، غوږونو کې پنبه کېږدي چې نه څه واوري، نه څه ووایي، نه څه وویني، ځکه د دلیل سړی وي د موږ که نه. او که له دې نه له لاسه ووځي نو بیا یې له وطن نه پسې واخلي، بیا یې له ټولنې نه پسې فراري کړي، هغه بیا مجبوره چېرې پټ ګرځي. خو پرېږدئ د دلیل سره د دلیل ورسره ووایه. تاسو چې خپل دلیل وایي موږ هم دلیل ته پرېږدئ. ته د خپل دلیل دپاره رادیوګانې، تلویزیونونه، اخبارونه، مجلې، سټیلایټ، پوهنتونونه، نصابونه، تعلیم و تربیه، مکاتب، انسټیټیوټ، ټولنې هر څه جوړوي او د ما چې فرد د دلیل خبره کوي وایي تا شخصي دلیل واورېدل شو، د نور خلکو بیا نور دلیلونه وي، خبره ته نه پرېږدي. په نیمایي کې بیا وایي له موضوع نه ووتې، وایي د موضوع له چوکاټه ووتې چې د ده په مزاج باندې خبره برابره نه وي، د ده دلیل پرې رد کېږي، بیا څه وایي د موضوع نه مه وځئ، د موضوع د چوکاټ نه مه وځئ. نن په دې موضوع باندې موږ نه غږېږو، نن په بله موضوع غږېږو، خامخا به د هغه ناوې ته را برابروي چې هغه اوبه یې د ده څرخ ته وایي. تا اوبه به خامخا هغه ناوې ته را برابروي چې د ده څرخ پرې باندې وچلېږي، نه دا چې د تا څرخ ور باندې وچلېږي. نو اصحاب کهف هم دې خلکو ته وایي چې تاسې ولې دلیل نه راوړئ. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، څوک به وي ډېر ظالم له هغه چا نه چې هغه په الله پورې دروغ تړي. ځکه چې دغه د باطل خلک، د کفار، د کفارو ملګري، دوی چې خپل پیغام خلکو ته وایي نو بیا داسې نه وایي چې دا کفري طریقه ده، بس وایي دا هم د الله دین ده، دا کوم شی چې موږ درته وایم دا اسلام ده که نه، دا هم د شریعت لاره ده. په دې نظام کې خو ښه ډېر ملایان شته که نه، په دې صف کې خو ښه شیخ الحدیثان شته. نو معنا دا چې دا د موږ هر څه چې دي دا هم د الله له لورې دي، او داسې هر چې دا د الله له لورې نه وي، دوی په الله پورې دروغ تړي. نو څوک به وي ډېر ظالم د هغه چا نه چې په الله پورې دروغ تړي، د خپل باطله طریقه الله ته منسوبوي. نو بیا د خپل ملګرو ته وایي وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله، کله چې تاسو دوی پرېږدئ، د غره لاره، د دشتې لاره، د تیښتې لاره، د غارونو لاره ونیسئ، د دوی د معبودان پرېږدئ، خو یوازې الله پرې نه دی، د الله طریقه پرې نه دی. فأووا إلى الكهف، پناه ویسئ تاسې یو غره ته، یو غار ته،
خچغار ته پناوي سي په غار کې څه شي دي او چغار ده تیاره ده ویره ده ډاګ ده غر ده شپه ده بېکسي ده بېوطني ده لرېوالی ده خو په همدې کې هم دوی په خپل ایمان دومره مطمئن دي چې همدې حالت ته رحمت وایي څه وایي ینشر لکم پراخه بکي نشر بکي پراخه بکي موږ تاسو چې یو شی پراخو خوروي نو بیا څه ورته وایي نشر هم که ینشر لکم پراخه بکي په تاسو باندې د تاسو لپاره ربکم د تاسو رب من رحمته د خپل رحمت په دې غار کې به خپل رحمتونه در باندې پراخه کی د جهاد او د مبارزې او د تکلیف په دې لار کې د شپې تیرول د الله له خوا دی رحمت غني او دای باور ده چې په دې لار کې الله موږ ناراضي کیږي او الله په دې لار باندې موږ رحم کوي په دې نور لارو باندې رحم نه کوي را باندې ینشر لكم پراخه بکی الله تعالی تاسو ته ربکم د تاسو رب من رحمته د خپل رحمتنا ويهيئ لكم او تیار بکی د تاسو لپاره من امرکم د تاسو د دلاري چاره مرفقه هغه وسایل چې تاسو په ژوند وکوي بس غمه به نه کوي چې په دې ته موږ خروڅه اغوندو بچ غار به تودو بچ شي پیره به څنګه کو خاطر به څه راځو نه بد ایمان دولت در سره خپل کوي نور کار الله برابروي ګوري ورونو تاسو ځوانان یاستئ تاسو د الله د لارې لپاره وتل یاستئ د دین سره د عهد او پیمان د تړلو په مرحله کې یاستئ کوم هدف د ایمان ساتل وي نو که په غار کې یاستئ لکه څنګه چې اصحاب کهف په غار کې وو الله د ټول دنیا لپاره پیشوایان کړل رهبران مشران وزیران کابینه پادشاهان ولس د دربار تراغي سلامی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار کې پټ ول خپل قوم نه خو په خپل مبادی او هدف او په خپل عقیده په خپل نظریه باندې ټینګ پاتې شو امغه قریش په زرګونو سلامی ته راټول شول او په مکه کې هغه بلال چې دوی به کشکاوه دباوه به او په سره غرمه کې به تیږي په خېټه ورته راړولي د احد ناره وهلي امغه بلال د کعبه سر ته وخوت او الته توحید چې ورته کړ کوم هدف داوي نو بیا مبارک شه او کوم هدف د دین اخوته بل څه وي نو بیا د تاوان په لار روان یاست خپل ګریوان کې د اوس نه سر خطه کوي زه د چې سبا شرمېږي لکه د پرونی چې و شرمېدل نن خپل لار سم علی بصیرتن پرونو سترګو تعین کړي من پرون هم دغه چې شعارونه وهل خو عهد و پیمان هم د ایمان سره قوي نه و د مصالح هو کله چې د مصلحتونو د ایمان د تقاضا او ټکر راغی ایمان په غره او غار کې خوشی ک موږ په قصرونو ډالرو په سلاړو نو یا الله په دنیا کې مو شرم او د آخرت عذاب خلافات نو ورونو ځوانان یاستئ ظلم در باندې دردیږي د هدف لپاره راوتلی یاستئ د قرباني په نیت راوتلی یاستئ د دین د زده کړې په نیت راوتلی یاستئ خپل نیتونه سم کړئ خپل عقیده سم کړئ خپل لار او تګلار سم وپیژنئ او هر قدم چې اخلي په دې نیت واخلي چې د الله په لار کې بزم او د ایمان ساتنه وکوم ولو که د غریبي ژوند که د غار ژوند وي که د ویلې ژوند وي که د ډار ژوند وي که د تکلیف ژوند وي که د لوږې ژوند وي خو چې د الله رضامندي پکې هدف وي الله به مو ساتي الله به برکت د مو په کار کې واچي د مو په لار کې به واچي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك